زما معزز ورونو دا یو څو سوالات دي دی محترم لیکلي دي چې یاره یو اوس موجوده زنانه او دا موجوده دور کې دا زنانې ټولې چې د کورونو نه روزي نو دوی خوشبو مګي نو دا خوشبو یا سپری مرګي دي لپاره دا جایز دی یا حرام دی نو زما معزز یاد ساتئ نبی رسول الله سلام فرمایي چې د سړو خوشبو هغه معطرې بوی والي او د زنانو هغه رنګیزه ده بوی والا بني کمی زنانې چې د کور نه روزي او هغه ځان باندې سپریو کی یا خوشبو پوري کی او د دوی نه بوی نه رواني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فهیا قضا و قضا دا بدکار زنانه دا د خلقو میلان ځان ته پیدا کوي نو په دی وجه باندې زنانه چې د کور نه روزي سہاجت لپاره مړي ژوندۍ لپاره نو سپری دې نه کوي خوشبودار شیزونه دې نه پوري کوي نبی رسول الله والسلام ورته زناکار ویلي دی دا حرام دی دا بل سال دی اذان یو سړی وکړو اقامت بل سړی نو آیا اذان او اقامت به یو سړی کوي نو اذان یو سړیو کې اقامت بل سړی کې جایز دی خو لیکن فقهاو لیکلي دي یو حدیث کې مرাজি یو صدائی او صحابی دی هغه اذان کو او بلال رضی الله عنه راله اقامت شروع کړو نو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل دا سارور اذانم کړی دی اقامت په دیو زمانه فقهای احناف فرمایي چې وسړي اذان وکړو نو اقامت حق داغه دی چې هغه اذان او قبل فرض هغه اذا اقامت نه کوي او اجازت کوي چې بل سړی د اقامت وکړي نو بالکل جایز دی او یا مثال کې اذان یو په خو یو طرف ته کې نه سو اقامت سره تعلق نشته بس راضی دی په دې خبره باندې چې را اقامت بل سړیو کې بیا هم جایز ده خبره نشته خو کوم مؤذن پر اقامت باندې خپکیږي نو بیا درست نه دی د ذوالحجې لسو ورځو کې دا نوکان غسل یا بریت غسل یا زیرناف وختان غسل دې سره قرباني ته نقصان رسی زما معزز دا مسله خو مخکې بیان شوې ده نوکان غسل ذوالحجې کې لسو ورځو کې یا زیرناف وختان یا بریت غسل یا وختان جوړول نو امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې دا مستحب او مسنون دي نو ثواب دی که یو انسان مثال کې دغه ورځو کې دا وختان وانه غسل نوکان کټ نه کړو ثواب دی ورکړي البته که یو سړی واغسل نو قرباني جایز قرباني ته نقصان نه رسیږي سبحان ربک